وخت تاسو وینا وکوله د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د زابل ولایت د نظامي کمیسیون غړي محترم جهادي شخصیت ذاکر مولوي صاحب الله تعالی دې د دوی په ژوند او قلم کې نور هم برکت واچوي. ډېرو درنو او قدرمنو حاضرینو د غونډې برخوالو لله الحمد دغسې د الله دومره رحمت شوی ده د الله دومره فضل وشو چې ستاسې په یوه ګوله ډوډۍ باندې ستاسې په یوه ځنګلې مرمۍ باندې الله څه کم 50 ملکه دا ډلې ولې کړو. الله تعالی د دې سل کاله کې د دې غریبو افغانانو په لاس باندې دا درېیم امپراتوري ډلې ولې کړه. دا ستاسې د ایثار ستاسې د قربانۍ ستاسې د محبت برکت ده. لکه څنګه چې الله تاسو ته امر کړی ده وکونوا مع الصادقین، تاسې به د صادقینو ملګرتیا کوئ. تاسې د افغانستان مجاهد زخمي ملته دا 40 کاله د صادقینو ملګرتیا کړې ده. ځکه د غرب او شرق هغه سره معنی مسلمه معنی دا چې ټولې ډلې ولې کړې دا ستا د اخلاص برکت و. دا قرباني دا ازادي دا په څنګه قربانۍ راغلې ده. زه به د هغه د ورځ د سترګو یو لیدلی حال درته وخت هم کم ده یوه واقعه به درته بیان کړمه. د افغانستان اسلامي امارت لله الحمد لکه څنګه چې تاسو 40 کاله یا 100 کاله دې مجاهدینو ته په خپل کور کې ځای ورکړو. هره شپه تا دې مجاهد ته ډوډۍ ورکوله، شپه دې کوله او خپله جنازه دې لیده چې که دغه چاپه پر ما راسي دغه ګډ ځواکونه دغه اشغالګر یا د هغوی ملګري راسي ما به په شهادت رسوي. تا په هغه وخت کې جنازه دې لیده خو مجاهد پالنه دې وکړه. دغه امارت هم الحمدلله د خپل سر په قیمت تاسو امنیت ساتي. لکه څنګه چې الحمدلله وشکرو دا 2 ورځې په ټول افغانستان کې لله الحمد د مرمۍ د قتل د مرګ د وي راپور نه لرو. ټول مطبوعات وګورئ دا ستاسې د اخلاص برکت ده چې څنګه تاسې له امارت سره خپله د خولې ګولرې مه یې کړه. امارت په ستاسې د سر حفاظت، ستاسې د مال حفاظت، ستاسې د سرمایو ستاسې د کلتور د عنعناتو حفاظت دا په خپل سر باندې کوي. څنګه قربانۍ په دې ملک کې ورکول شوې ده الله په دې ثمره ونازولو. بله ورځ ده لکه دغه زما ټول د امارت مشران ډېر شفقت لري الحمدلله. اوس هم معیوبین هېر نه دي، شهیدان یې هېر نه دي، زخمیان یې هېر نه دي، بیا په دې باندې ګرځي دغه د امارت لخوا خلک پر هغو پوښتنه کوي. بله ورځ زه په صحه باندې لاړم هلته بیا له یو معیوب سره مخامخ شوم. هغه ته ورغلم الله یو ښایسته ځواني ورکړې وه یو سپین نوراني مخ یې و. والله قسم درته کوم چې درته تر دې ځایه زه د هغه مجاهد یا د هغه زخمي د هغه پل افغان د هغه ځواني دلته نه وینم. دغه ښایسته مجاهد ته چې ما هغه د مشرانو څه شفقت راواخیستی چې دغه مشرانو ته یاد کړی دغه د هغو څه شفقت ده هغه په دې ټینګار باندې وایي دا زه نه کوم دا بل چا ته ورکړه دا تر ما مستحق خلک شته. دی پرې راش خاوند ده، دی پر ځای پروت ده، پل شته ولې دا یې نه شي خدمت یې په کور کې ښځه کوي په هغه حال باندې دا ما ته مه راکوه بل چا ته ورکړه. دلته داسې قربانۍ شوي دي. هغه د صحابو یاد راژوندی شو چې د یرموک په غزا کې هر یو ګیلاس بل ورکوي سراجي پوه شهیدان دي. هغه تاریخ راژوندی شو الحمدلله الله ونازولو. بیا بل کور ته ورغلم یو شهید کور ته ډېرې یتیمانې پاتې دي. هغه څنګه شهید شو د هغه د شهادت واقعه چې کوم وخت دلته هغه ځای فتح شو 6 میاشتې بعد خلک د فتح خوشحالي لمانځي ورور یې ضرورت دې ته په وینو رنګ کور کې پیدا کړو چې هغه شهیدانو ته ورغلم. بیا یې هغه بیبي هغه تحفه نه قبلوله وایي زه نه کوم دغه مجاهدین ډېر مسکینان دي امارت کې ورکړي مجاهدینو ته ورکړي ما چې مړه کړو شو یتیمان به نه مړه کړي الله به وساتي مجاهدینو ته ورکړي. نو تاسو ته مبارک وي الحمدلله دا د دې اخلاص برکت ده. د پروګرام په روانې شوبه کې بلنه ورکوو چې د قرآن ویونکي